السلام علیکم مولوي صاحب. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. خیر دی مولوي صاحب چې غوټه دې اخیستې ده، چیرې ځې؟ بس زما ځوانه کلي ده. ولې مولوي صاحب خو لس شپې دې کېږي زموږ امامت شته نیولی دی په کور کې د یو کار مار دی که په مسجد کې چا څه درته ویلی دي چې دا تر اچانک کیسه ده؟ یا ځوانه په مسجد کې چا څه نه دي راته ویلي، نه په کور کې دی خاص کار شته. مسجد کې به هلته څوک څه راته وایي چې مسجد ته څوک راشي، مسجد ته هېڅوک هم نه راځي. نو په دې وجه زه مسجد ته یې کړ منځ کوم، نو کور ته به ولاړ شم په کلي کې به دا منځ یې کړ کوم، مسجد ته یو سړی نه راځي. مولوي صاحب ته به ورتلې واره به دې دغه مالیې والا ته دعوت ماوت ورکوئ نو به بیا مسجد ته راغلي وای. تا دعوت ماوت ګس چلولی دی په دا ماله کې؟ یا ځوانه ما ډېر ښه دعوت چلولی دی، د نبي په صورت پر طریقه باندې چې کوم دعوت هغه دعوت مې ورته کړی دی. هېڅوک هم ګسه دی نه وایي چې ګسه مسجد شته که نشته، نو په دې خاطر باندې به زه ګسه ځم کور ته. ښه تا دعوت ورکړی د مالیې والا؟ هو هر چا ته مې ورکړی دی، هر چا له دې ښه په پیار او په مینه په محبت ورته ګایدلی یم. هېڅوک هم ګسه خبره نن سبا ګسه اوري نه، هر څه ورته ووایم لیکن دا رقم مې واچوي لکه ما چې ګسه څه نه ورته ویلي دي نه مې څه کړي دي. بس مولوي صاحب یو عرض درته کوم، عرض یې بولې خواست یې بولې، ته یو واره زما دپاره دا مالیې والا له ورشه دې ته دعوت ورکړه په خپله طریقه باندې، زم په خپله طریقه باندې دا خلکو ته دعوت کوم. دا یو واره ورشه ته هم ورته دعوت ورکړه، زه به هم ورشم دعوت به دا خلکو ته ورکړم. هسې د ځوانه ستا د جوري به زه پاتې شم، زه به بیا ورشم. زه هېڅ یو شی نه دي زما لپاره هېڅ قسم نه ده، ولې زه د نبي سنت دی، د نبي سنت زه راپورته کوم، زندګي کوم، خامخا به زه ورځم، خامخا به زه دا پیغام ورسوم. بس ته په خپله طریقه ورشه، زه به په خپله طریقه ورشم، زه به دا خلک سنجاو کړم. صحیح کور ودان الله دې عزت وکړي. راځئ ځوانانو اذان وشو، راځئ جومات له. زه مولوي صاحب چې درځم. زه دا کار پرېږده جومات وکړه بیا به وراسي. مولوي صاحب د خبرو ضرورت نشته، زه چې درځم. زه د منځه ټیم دی، راځه جومات درېږي، جومات ته راسره ولاړ شي. ته لاړ شه مولوي صاحب، ګډه ګیم دې خراب کړې، اوس په ګیم لګیا یې. زه دا د دنیا کار دی، دا پرېږده، دا په شا نه درځي، خپل منځ په شا درځي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم سلام مولوي صاحب، ستړی مه شې. ماشاءالله ډېر کسان را برابر کړي دي. ښه دا په کومه طریقه راویسته؟ مولوي صاحب طریقه به بعد کې در وښیم، د جومات ټیم تېرېږي، اول به لمونځ وکړو، د هغه بعده بیا زه ما او تا مجلس سره وکړو. ښه راځئ راسه. تاسې ور لمونځ وکړو. ښه ځوان دا اوس راته ووایه، دا خلکو خو زه کور په کور باندې ورغلم، دعوت مې ورته وکړئ چې باید د مسجد ټیم دی، راځئ جومات ته راسئ، لیکن دا خلک هېڅوک هم زما خبره ګسه اورېدله نه. تا کوم دعوت و دا خلکو ته ورکړئ چې ماشاءالله نن ګډه جومات له هم رالل، په جومات یې منځ هم ادا کړئ، او هغه کوم دعوت چې ستا دوی ته دا وکړي. مولوي صاحب خو نو دغه دعوت څه شي دی؟ راځه د جومات ټیم دی، لمانځه اذان وشو، راځه مسجد له. ته روان یې، ماته مېلمانه به کور کې ناست دي، سمه ده؟ خبره واوره، مسجد له یو ډېر سرمایداره سړی راغلی دی، هغه سړی چې مسجد له راغلی لمونځ یې وکړئ، 10,000 روپۍ ورکړي. 10,000 روپۍ ورکړي؟ ما په دې خاطر ټول که راسره ځې راځه نو مسجد له. درځه دواړه ځو، درځه درځه. که ونې اوس ما ناسمداره سړی شته او 10,000 روپۍ ورکړي، ما 10,000 روپۍ راکړه، زه ځم ژر شه. للپلا غږ چې چا واورېدی، باید په کار دی چې هر مسلمان مسجد له ځان ورسي، خپل لمونځ وکړي، مګر دا رقم نه ده چې یو ځای یو خیرات یو سرمایداره سړی پیسې سره ورکړي، هغه ځای له موږ ته په اول صف کې ځان رسو، مګر چیرې چې د لمانځه ټیم راشي په مسجد کې سړی نه وي، موږ ته صرف د نامه مسلمانان یو. ډیره د افسوس خبره ده، نن سبا مسلمانانو خپل دین پرېښی دی، د پیسو و طرف ته ځغلي، چې چیرې پیسې ویني دورې به دې ځغلي. مګر افسوس دا دنیا صرف چې هر څو خواري وکړي، الله تعالی په قرآن کې وایي چې د دې دنیا لپاره هر څو خواري وکړي، مګر د آخرت په نصیبت دا هیڅ قیمت نه لري. نو موږ تاسو ته په کار دی چې موږ داسې کار وکړو چې دنیا مې جوړه سي، آخرت مې جوړ سي. او زموږ دا کوچنی اصلاحي میسج دی، دا مخ ته سره شیر کړئ، او خدای دې وکړي چې موږ تاسو ګرده 5 وخت لمانځه والا جوړ سو. آمین.